نو زه لاړم او خپل د کور سامان مې بالکل نیم کړلو، هر یو څیز چې کوم دوه مې دوه کړه او یو نیم څیز به مې کور کې پرېښود او نیم به مې راخیستلو، د الله د لارې دپاره او د جهاد دپاره مې راواخیست. ثابت نیم کور مې راواخیستلو او زه راغلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې مې دا ټول مال پیش کړلو چې دا واخلئ. ورسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ما ابقیت لاهلک، عمره د کور لپاره دې څه پرېښوستو خپل کور والاو دپاره؟ وایي ما ورته وویلې چې دومره مې پرېښودل که دا څومره مې چې راوړه، نیم یې هلته پرېښي نیم مې دا دي پیش کړه. صحابه کرام به داسې د الله تعالی د دین دفاع کوله په خپل مال او په خپل بدن باندې، مال هم ورکوي نیم کور او بیا په خپل بدن هم استعمالېږي جهاد له. وایي چې کتل یې په دې وخت کې وجاء ابو بکر بكل ما عنده، الله اکبر. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره چې کور کې څه وه ټول یې را په مخه کړي دي، ټول یې راوړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یې کېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ابو بکر ما ابقیت لاهلک، کور والا ته دې څه پرېښودل؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې د کور خو ټول همدغه سامان دی. وایي ابو بکر صدیق رضی الله عنه جواب ورکړلو ما په خپل کور کې الله او د هغه رسول پرېښودو. الله یعنې د الله مینه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او طاعت دا مې پکې پرېښودل، دغه جذبه مې پرېښودل او نور مې هر څه راوړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته یې پیش کړل. دا د صحابه کرامو هغه جذبه وه. نو عمر رضی الله عنه فرمایي وایي ما ځان سره وویلې چې زه به هېڅکله هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه مخکې نه شم. نن مې ورسره مقابله وه، هغه ته مې حل هم نه ویلې او زما دغه حال دی چې نیم کور مې راوړه، هغه ټول کور راوړه. ده سره مونږ په نیکۍ کې مقابله نه شو کولی. دا داسې انسان دی جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. او زما محترم ورونو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ډېر زیات فضایل په احادیثو کې راغلي، خاص کر په احادیثو کتابونو کې چې سړی مناقب الصحابه ګوري او مناقب د جناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه. دا خو اوږده موضوع ده، ټوله سړی نشي بیانولی. بعض یو څو روایات د هغه مبارکې زه وایم ځکه وخت هم ختم دی. عمرو بن العاص رضی الله عنه یو صحابي دی عظیم، د ده تذکره به چېرته په خپل ځای باندې انشاءالله راشي کله. دی وایي یو ځلې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا یې ولېږلو د یو لښکر سره ذات الصلاتین غزاو ته وایي هغې له دی تللی. وایي زه راغلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله او ما ترې تپوس وکړلو ای الناس احب الیک، ای د الله رسوله په دې خلکو کې په مخلوق کې تا ته څوک ډېر ګران دی؟ په دې انسانانو کې تا ته څوک ډېر ګران دی؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل عایشه، عایشه راته ډېره ګرانه، زما نیکه بیبي ده، تقواداره بیبي ده، عالمه ده. هم د چا لور ده؟ خو د ابوبکر صدیق لور ده که نه، دا هم د هغه فضیلت شو. وایي بیا مې ورته وویلې چې دا خو په زنانو کې تا ته هغه ډېره ګرانه ده. من الرجال د نارینهو نه راته څوک ډېر ګران دی؟ نو یې راته ویلې ابوها، د هغې هغه پلار راته ډېر ګران دی، جناب ابوبکر صدیق رضی الله عنه. په سړو کې راته ټول نه زیات هغه ګران دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما ته ډېر محبوب دی، زه ورسره ډېره مینه کوم. وایي ما ورته ویلې بیا د هغې نه پس درته څوک ډېر ګران دی؟ نو بیا راته ویلې چې د هغې نه بعد راته عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېر ګران دی. دا د دې صحابه کرامو فضیلتونه دي زما محترم ورونه. دغه رنګه په یو روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسونه کول مجلس کې تپوس به کول کله کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري ناست دي صحابه کرام ویې فرمایل من اصبح منکم اليوم صائما، چا نن روژې د سبا نه روژه نیولې ده، نفلي روژه، روژې ورځې نه لکه د هغه صورت چې سهار نه لکه نن څوک روژه دی؟ چا غږ نه کوه ابوبکر صدیق رضی الله عنه انا زه روژه یم، دا د خپل ځان د ریا لپاره نه، هغه حل نه یم، خو د پیغمبر جواب لازمي، پیغمبر تپوس کړی ده، نو ځکه یې وویل چې زه روژه یم، زما روژه ده نن. وی فرمایل من تبع منکم اليوم جنازه، څوک دی چې نن ورځې د یو مسلمان جنازه کړې ده او په جنازه کې شریک شوی دی؟ بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل انا، هغه چې زه یم د مسلمان جنازه کې مې شرکت کړی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دی فمن عاد منکم اليوم مریضا، څوک دی چې نن ورځې د یو بیمار مسلمان رود بیمار پرسي کړی او د هغه تپوس ته ورغلی دی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا وفرمایل هغه زه یم چې زما نن د یو بیمار تپوس کړی دی مسلمان بیمار او ما بیمار پرسي وکړه. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه، هیڅ یو مسلمان مؤمن بنده کې دا صفات نه راجمع کېږي مګر جنت ته به داخلېږي. ته جنتي مطلب یې ده، تا به الله جنت ته داخلېږي په دې صفات باندې. تا کې خو یو کمال نه دی، ډېر کمالات دي په تا کې، هره نیکۍ کې به هغه مخکې و. که بیمار که یو مسلمان د بیمارو چې کتل به د ابوبکر صدیق به د هغه تپوس کړی. دا موږ ته وړې وړې خبرې ښکاري، په یو نیکۍ کې هم چا وروسته نه دی کتلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه، داسې عظیم صحابي دی. او یو ځل دته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ابوبکر صدیق رضی الله عنه انت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، ته به زما په حوض کوثر باندې ملګری یې. د قیامت په ورځ چې زه کله په حوض کوثر باندې ولاړ یم او خلکو له اوبو ورکوم، ته به هم راسره یو ځای ولاړ یې. او څنګه چې راته په غار کې ملګری وې، ته زما د غار ملګری په دنیا کې، نو په قیامت کې ته زما د حوض کوثر ملګری. دا څومره لوی فضیلت. یو روایت کې دا راځي
ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وای ما ته د هیچا مال دومره فایده نه در رسولی زما دې دین ته د هیچا مال دومره فایده نه در رسولی ډېر صحابو مالونه پیش کړي دي څومره فایده چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال ما ته را رسولی ده دې چې څومره مال پیش کړی دی او په هر موقع کې د جهاد دپاره او د دین د اسلام د تحفظ او د دفاع دپاره چې کومه قرباني د مال ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیش کړي دومره چا هم نه ده پیش کړی دا دی جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله عنه فرمایي وایي زه ډېر زیات حیران شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حکومت دور دی خلیفه دی د مسلمانانو خلیفة المسلمین دی امیر المؤمنین دی او 200 کارونه په ورځ کې په سر باندې د دومره بوجونه دي او غزاګانې او جهادونه او د هغې حالات معلومول او د دې سره سره وایي زه به تلمه یو بوډۍ اوسېدله په یو علاقه کې مدینه کې زه به د شپې تلم د هغه بوډۍ څوک نه و ډېره ضعیفه ښځه وه ما به ورله اوبه راوړلې عمر رضی الله عنه غوندې صحابه کرام داسې خلک تېر شوي نو اوایي به چې کوم ضروريات ما ته ویل بچیه دا وکړه دا ضرورت نو ما به هغه بوډۍ له هغه خدمت کول و چې کتل مې یو څو شپې چې ګورم چې د هغې بوډۍ څه پکاري زما نه مخکې څوک راغلي او کار یې له پوره کړی چې راشم اوبه هم پرتې دي نور څه چې کار شوي دي کار بلکل برابر ده و زه په شک کې پرېوتم چې د دې خیر نه زه چا محرومه کړم دې ثواب نه زه چا محرومه کړم چې زه راځم او د دې بوډۍ دا کار شوی دې نه مخکې خو د دې خدمت ما کولو و یو شپه زه پټ شوم او ناستم پټ چې څوک راځي او زما نه مخکې راشي او دا کار وکړي چې کتل مې په دغه وخت کې فاذا الذي یأتیها هو ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه چې ویې کتل ناڅاپه جناب ابو بکر صدیق رضی الله عنه را روان دی او هغه د بوډۍ خدمت کې لګیا دی او وهو خلیفه عجیبه خبره ده د مسلمانانو خلیفه دی په سر یې نور 200 کارونه دي او د بوډۍ د خدمت نه مله دا دام کې نه دی هېر عجیبه خبره ده داسې حکومتونه نه ولکه دا زموږ واړه واړه حکومتونه هغې سره خو ډېر لوی لوی ملکونه د صحابه کرامو په دور کې ډېر غټې فتحې شوې او د دغه بوډۍ خدمت له ابوبکر صدیق رضی الله عنه به راتلل وایي زه ورته حیران شوم نو ما د ځان سره وویلې چې یاره واقعي همتا هغه سړی چې دا کارونه کولی شي تا هغه سړی ته دا کارونه کولی شي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفات کېدل هم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د لور په غېږ کې شوي چې عایشه رضی الله عنها ده او زما په غېږ کې سر پروت و چې کله ترې ساه ختله او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دغه موقع باندې نه و چې راغی او دننه حجرې ته ور داخل شلو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه کپړه لرې کړل او ښکل یې کړل او سترګو نه یې اوښکې راوړلې او دا یې ورته وویل چې الله په تا باندې 2 مرګ نه راولي یو مرګ په هر چا لیکلی شوی په تا باندې مراد او صحابه کرام سخت دي حوصلې دي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه کوله او ډېر نرم زړه واله و دې وخت کې ورله الله تعالی زړه کلک کړل زړه ورله کلک کړل ځکه چې کار ترې اخلي که نه وروسته خلیفه دی راووت او خلکو ته ویل کښېنئ عمر رضی الله عنه خو نه کېناستو ډېر غوسه اخر دا چې ویل څه خیر دی مه کېنه او خطبې شروع کړل په صحابه کرامو باندې دا خبره واضحه کړه او تسلي ورله ورکړه د قرآن د آیتونو په رڼا کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو انسان او مرګ پرې راځي او راغی پرې او الله تعالی د هغه رب هغه ذات دی چې په هغه باندې مرګ نه راځي خیر دی صبر کوه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تجهیز او د تکفین او د دفن انتظامات شروع شو او په دغه وخت کې صحابه کرامو سره دا فکر پیدا شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس به زموږ مشر څوک وي خلیفه د مسلمانانو به څوک وي په دغه وخت کې دا خبرې شروع وي او دوی په ثقیفه بني ساعده کې راجمع شوي دا د جرګې یو ځای و د مدینې والا ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا راغی او هغې غلي کړه او پوه یې کړه په دې خبرو باندې چې دا ټولې خبرې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او دا راته فرمایلي چې ائمه د مسلمانانو امیر او خلیفه به د قریشو نه وي نو چې کله دا خبره وکړله صحابه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې ډېر احترام کوله دا خبره هم پکې وشوله چې د مهاجرینو د خپل امیر او د انصارو د خپل امیر یعنې په مسلمانانو کې 2 خلیفګان لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل نه داسې نشي کېدل دا خو مسلمانان خپل منځ بیا ډلې کېږي اختلاف جوړېږي موږ به یو مسلمانان به متحد وي و چې کله دا خبره وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلي چې ائمه به د قریشو نه وي نو بس فورا ټول صحابه کرام غلي شو او صحابه را پاڅېده چې ستا نه به اوچت سړی په قریشو کې بل کم یې وي او د هغه په لاس یې بیعتونه وکړه او صحابه کرامو سره بیعت وکړه د مسلمانانو خلیفه شو د هغې بعد دا خبره راغله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چېرته دفن کېږي دا به یو اختلاف و پیغمبر به چېرته ښخ و په دې باندې چې کله اختلاف راغی بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل ما ته هم دا خبره هم کړې ده وایي ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي کوم نبي چې په کوم ځای کې وفات شي او ساعت وخېږي هملته به دفن کېږي نو دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه حجره کې دفن شوی چې هغه زما د لور حجره ده زما د لور کمره ده د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نو پیغمبر به همدغلته دفن کېږي هملته رسول الله صلی الله علیه وسلم دفن کړی شو دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر زیات مناقب دي زما محترم ورونو دا زموږ د دین مشران دي دا اولني هغه خلک دي چې د قرآن او حدیث تابعدار دي دې وجې نه موږ له د دې تاریخ زده کول پکار دي او د دوی سره مینه محبت دا د ایمان علامه ده الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو په زړه کې د صحابه کرامو سره رښتینې محبت پیدا کړي